مسئولین وایي هڅې دا دي څو هېواد ته باکیفیته خوراکي توکي او دارو درمل ورید شي. دوی زیاتوي یاده اداره په دې برخه کې په جدیت او قاطعیت سره ګامونه اخلي. تر اوسه پورې 4598 حدود کې غذایي مواد او 1404 بورۍ او 4 سطله او 1000 بوتله شربت چې موږ د دغه سمپل مرکز ته لېږلي وو، کیفیت یې منفي ارزول شوی و، بېرته هم پاکستان ته مسترد کړي دي. چارواکي وایي تجاران د باکیفیته خوراکي توکي او درمل ورید کړي، که نه نو د ورته چلند سره به مخامخ شي. بعضې د نورو هېوادو څخه دلته راوارد شوي وو او په تاریخ تېر وو او ځینې مو د نظارت او څارنې په لړ کې نیولې دي چې مجموعي تعداد یې 14 ټنه دی چې څه وخت مخکې موږ هدر کړي دي. انشاءالله موږ به تل هڅه او کوشش کوو چې د بې کیفیته غذایي موادو او درملو مخنیوی وکړو. د اسلامي امارت چارواکي همیش په خپلو خبرو کې ډاډ څرګندوي چې سوداګرو ته اړینې اسانتیاوې او امکانات برابر کړي، خو د بې کیفیته او په وخت تیرو خوراکي توکو او درملو واردول هیڅ د منلو نه دي او په دې لړ کې څار او هڅې به راګړندۍ او دوام لري.